بسم الله الرحمن الرحیم. خدای دې وکړي ګرانو زده کوونکو چې ښه وخت، ښه ورځ او ښه سهار مو شروع کړی وي. زه اولیا ایوبي ستاسې د کیمیا استاد چې نن د خیره د څنګه چې د اووم ټولګي کې موږ او تاسې د کیمیا مضمون ولوسته، نو راغلو اتم ټولګي ته چې د اتم ټولګي کې هم کیمیا مضمون څنګه چې تاسې په اووم ټولګي کې زده کړي وو چې کیمیا یو ډېر پر اهمیته، ډېر یو با ارزشه مضمون دی، نو په اتم ټولګي کې د اووم نه تر 12 پورې دا مضمون موږ لولو او زموږ او تاسې په نصاب کې دا شامل دی. نو د اتم ټولګي موضوعات چې کوم دي هغه اتم ټولګی څنګه چې تاسې په تخته کې وینئ مضمون زموږ او تاسې کیمیا ده، او عنوان چې نن موږ او تاسې په هغه باندې بحث کوو او لولو یې هغه د اتم او د هغه تاریخچه ده چې اتم څه شی دی، د کوم څنګه را پیدا شه او چا دا کشفیات وکړ او څنګه دا نوم پرې ونومول شه. د ده په هکله باندې موږ او تاسې د هغه تاریخچې ته یوه لنډه کتنه کوو او تاسې به خپل کتابونه خلاص کړئ. د کتابو کې دا درېیمې صفحې څخه شروع کیږي. د اتم تاریخچې ته یوه لنډه کتنه کوو، لکه څنګه چې تاسو ته پخوا په اووم صنف کې یو لنډ معلومات د اتم په باره کې او د عنصر په باره کې درکړي وو. له ډېرو پخوا پیړیو راهیسې ساینسپوهانو د اتم په باره کې مختلف نظریات وړاندې کړل، نظرونه مخکې کړل چې د هغو د جملې نه د لرغوني یونان فیلسوف چې په نام د ډیموکراټس یادیږي، هغه وایي که چیرته موږ یو ماده واخلو پرله پسې په هغه مایده کو ویویشو تر دې سرحده چې هغه نور قابلیت د دې ونه لري چې په نورو کوچنیو ذرو باندې تبدیله شي، نو هغه کوچني ذرې ته موږ څه شی ویلی شو؟ اتم ویلی شو. لکه څنګه مثلا موږ دا مارکر راخلو، دا ماتو، فکر وکړه چې دا موږ د سرپوشم ترې ایسته که دا مات که تر دې سرحده پورې چې نور د موږ په سترګو باندې نه لیدل کېږي، دغونه یو ذرې ته هم دا ورساوه، یا یو شیشه، فکر وکړئ چې شیشه موږ راواخیستله میدم کړه نو یوه وړه ټوټه د هغې یوه وړه ذره چې په سترګو باندې نه لیدل کېږي، هغه فیلسوف یا ډیموکراټس هماغه ذره چې دی په نام د اتمز یاده کړه. او په یوناني ژبه کې دغه خپله کلمه د اتم چې ده اتمز د اتوموس څخه اخیستل شوې ده چې د ای په معنا د نه معنا ورکوي او تومس په معنا د تقسیم د ویشلو معنا ورکوي. ویشل یعنی نه ویشل کیدونکی، نه تقسیم کیدونکی ذرې ته چې دی دا موږ اتم ویلی شو. او وروسته له دې نه نور علما دي چې د هغو د جملې نه جان دالتون هم د ډیموکراټس نظریه ومنله او دا قبوله کړه چې هغه کوچني ذرې چې نور پرله پسې تقسیمېدلی نه شي هغه د اتم په نام باندې یاد کړه. خو جان دالتون چې دی دا پکې ور اضافه کړ چې خپله د اتم چې دی دا یو کروي شکل لري، دا په شکل د څه شی دی؟ یو کروي، فکر وکړه چې داسې یو کروي شکل لري. او دغه کروي شکل چې دی د اتم ته منسوب که چې اتم چې دی یو کروي شکلی دی. او نور د ده نه وړاندې بل فیلسوف یا بل ساینسپوه چې په نام د جوزف تامسون سره یادیږي، جوزف تامسون چې دی د جان دالتون نظریه ومنله چې صحیح ده اتم چې دی کروي شکل لري، او هغه دا پکې ور اضافه کړه چې که چیرته خپله د اتم 4 اطراف د اتم یا په خپله د اتم کې په خپله د کروي شکل کې یو منفي چارج لرونکي ذرې دي
چې هغه منفي چارج لرونکي ذرې یې په نام د الکترون سره یادې کړي. دغه منفي چارج لرونکي ذرې یې په نام د څه سره یادې کړي؟ په نام د الکترون سره یادې کړي، چې دا په نامه د څه یادېږي؟ د الکترون سره یادېږي. او الکترون یې پکې چارج کوي. یعنې په دې معنا چې په داخل د اتم کې داسې یو ذرې دي چې هغه برقي چارج یې منفي دی، خو هغه په داخل د اتم کې هغه کشف کړي. وروسته د هغه بیا دا وویل ورسره علاوه کړل چې د دغه که چېرته موږ مثلا ټول هغه مواد د بېلګې په ډول ټول کیمیاوي مواد یا ټول مادې چې موږ ګورو هغه لحاظ د چارج د برقي څه شی دي؟ خنثی دي. نو دلته راځو چې اتم هم باید لحاظ د چارج د برقي څه شی اوسي؟ خنثی اوسیږي. هغه دا هم پیشنهاد وکړ چې څومره یو اتم چې دی منفي چارج لرونکي ذرې ولري، په هماغه اندازه چې دی مثبت چارجونه چې هغه په نام د پروتون سره یادېږي هغه هم په هغه کې شتون لري، چې دا یو بل خنثی کوي. مثلا که چېرته موږ د سودیم اتم په نظر کې ونیسو، سودیم چې دی 11 پروتونه لري، 11 څه لري؟ پروتونه. په مقابل کې 11 دانې څه لري؟ الکترونونه لري. یعنی 11 منفي چارج د 11 مثبت چارجونه خنثی کوي. د اتم په حالت د عادي کې څه شی دی؟ په طبیعت کې خنثی دی. نو د خپله د تامسن چې دی دغه منفي چارج لرونکي ووی چې دا په داخل د اتم کې چې دی الکترون موجود دی، چې هغه الکترون چې دی منفي چارج لري. او دا ورسره علاوه کړل چې د په څنګ کې حتما بله ذره هم شته دی چې هغه مثبت چارج لري، چې د اتم لحاظ د چارج د برقي نه څه دی؟ خنثی دی. وړاندې راځو د دې نه وروسته د هغه نه یو بل د نیوزیلند هیواد یو فیلسوف و چې په نام د رادرفورد سره یادېږي. هغه د تامسن اتمی موډل رد کړ او د هغه پر ځای باندې د خپله موډل چې دی وړاندې کړ، چې د هغه په موډل کې دا دی چې اتم په داخل د اتم کې یوه وړه کوچنۍ هسته موجود ده، چې هغه هسته چې دی مثبت چارج لرونکی دي. دغه فکر وکړه چې دا اتم دی د داخل د اتم کې رادرفورد داسې وایي چې په داخل د دې اتم کې مثبت چارج لرونکی یو هسته موجود ده، چې په د دې هستې په مابین کې مثبت چارجونه دي، چې دا مثبت چارجونه په نام د څه شي یادېږي؟ په نام د پروتون سره یادېږي. یعنی پروتون په داخل د هستې کې دي. او بل دا ووی چې د هستې حجم د اتم د حجم په مقابل کې ډیر یو کوچنی دی. یعنی اتم ډیر یو غټه فضا نیولې ده او هسته یو ډیر کوچنی دغه دی ځای نیولی دی. نو په دا اوس معلومیږي چې د خپله اتم چې دی ډیره په مابین کې ډیره هغه فضا چې ده هغه خالی ده. هغه مابین کې دغه فضا چې تاسې نه دا فضا څه شی ده؟ دا خالی ده. نو له دې کبله ډیره برخه د دې څه شی ده؟ تشه ده، په دې خاطر چې وړه هسته دلته موجود ده او د هستې چار اطراف چې دي مدارونه دي، د دا مدار په مابین کې یا خپل اندغه د اتم فضا که موږ په نظر کې ونیسو، د اتم فضا څه ده؟ خالی ده، تشه ده. او چار اطراف د هستې چې دي دا د مدارونو دخوا احاطه شوي دي، چې دغه مدارونو کې څه شی دي؟ الکترونونه ځایونه لري. د کې څه شی ځای لري؟ الکترونونه. فکر وکړه چې بل مدار دی، په دې کې چې دي څه شی موجود دي؟ الکترونونه. په همدغه رقم ته چې دی چار اطراف د هستې چې دی مدارونو یا الکترونونو چې هغه کې الکترونونه سیر یا حرکت کوي، دا د الکترونونو لخوا څه شی شوي دي؟ پوښل شوي دي. او یو بل عالم و چې هغه د نیلز بور دنمارک هیواد و، هغه وویل چې وروسته د رادرفورد نه خپل نظر داسې وړاندې کړ چې الکترونونه د هستې په شاوخوا کې په یو مشخصه او معینه انرژي باندې څه شی کوي؟ حرکت کوي، چې دغه انرژي یا برېښنا نه اخلي نه جذبوي او نه چې دی د لاسه ورکوي. هماغه مشخصه انرژي باندې دا څه کوي؟ سیر یا حرکت کوي. مثلا دغه الکترون فکر وکړه، دغه په دا مدار کې یو مشخصه انرژي لري، چې دغه انرژي نه د لاسه ورکوي او نه په طبیعي حالت کې او نه د
نور ورته جذبوي. نو په همدغه مثلا د دویم مدار فکر وکړه چې دا دویم مدار دی. د دویم مدار یو مشخصه انرژي ده، د دریم مدار یو مشخصه او معینه انرژي ده چې دغه انرژي نه کمیږي نه زیاتیږي، او نه دا الکترونونه چې دی دا انرژي چې دی د لاسه ورکوي او نه نور اضافه اخلي. خو نن ورځ چې موږ او تاسې د کیمیا په هکله باندې خبرې کوو، نن ورځ د اتم په خاطر باندې چې منل شوی موډل دی هغه چې دی کوانتمي موډل دی. کوانتمي موډل چې دی په نام د کوانتمي موډل. کوانتمي موډل چې دی دا یو منل شوی موډل دی چې نن ورځ موږ او تاسې دا بیا د خیره په پورته صنفو کې چې په 11 صنف کې او په 10 صنف کې چې دی دا موږ او تاسې لولو. نو راځو د خپل یو اتم یو شکل یا دغه موډل یې زه تاسو ته رسموم چې تاسې ښه پرې وپوهېږئ. که چېرته موږ هسته داسې په نظر کې ونیسو چې دغه هسته ده، دا څه شی دی؟ هسته ده چې په داخل د هستې کې څه شی وو؟ مثبت چارج لري، مثبت چارج لرونکي ذرې دي چې دغه ذرې په نام د پروتون سره یادېږي چې وروسته وایي. چار اطراف چې دی دا چې دی په نام د مدار سره یادېږي چې په دې کې څه شی شتون لري؟ الکترونونه. او په همدغه رقم ته چې دی نور مدارونه دي او خپله دغه فضا د مابین د هستې او د مدار کې چې ده ډېره برخه یې څه ده؟ تشه ده. راځو وروسته د دې نه د اتم اجزاو ته چې خپله اتم د څو برخو نه جوړ شوی دی. اتم چې دی په مجموعي توګه په دوه ډوله دی. د څو برخو نه جوړ شوی دی؟ د دوه ډوله. یو چې دی هسته ده، یو څه ده؟ هسته ده. او بل چې دی مدار دی. بل څه دی؟ مدار دی. یا چې دی دغه په نام د قشر د الکتروني قشرونه دي او یا مدار په نام باندې یادېږي. که چېرته موږ مخکې نوشته کړ دغه فکر وکړه چې هسته ده، دا څه شی دی؟ هسته ده. او دا چار طرف څه شی دی؟ دا په نام د مدار سره یادېږي. یعنی دا مدار یا قشر د الکتروني او دغه ساحه چې تاسې نه دا په نام د څه یادېږي؟ په نام د هستې سره یادېږي. نو په داخل د هستې کې څه موجود دي؟ په داخل د هستې کې موږ او تاسې ووایو چې یو ذره ده چې په نام د پروتون سره یادېږي. په نام د څه یادېږي؟ د پروتون سره یادېږي. چې دغه یو ډېره کوچنۍ ذره ده چې چارج یې مثبت دی. د پی توري په د پی توري باندې ښودل کېږي، یعنی پی وړه سمال لیټر دی. او کتله د دې چې ده، کتله د دې تقریبا مساوي د کتلې د نیوترون سره ده. او ورپسې راځو چې د هستې په منځ کې یو بل ذره ده چې هغه په نام د څه یادېږي؟ په نام د نیوترون یادېږي. په نام د څه یادېږي؟ نیوترون. نیوترون چې دی هغه یوه کوچنۍ ذره ده چې هغه لحاظ د چارج د برخې څه شی ده؟ خنثی ده. دلته ما په سر باندې ورته نوشته کړ چې صفر یا خنثی یا مثبت منفي. او په وړوکي ان توري باندې څه شی کېږي؟ د دې سمبول یا خپله د نیوترون چې دی ښودل کېږي چې په کیمیاوي تعاملاتو کې دا هیڅ سهم نه نیسي. او پروتون چې دی هم په هغه عادي تعاملات چې هغه موږ او تاسې په لابراتوارو کې چې دی اجرا کوو په هغه کې چې دی پروتون چې دی هیڅ سهم نه نیسي، سهم نه دی. او پروتون چې دی هغه ته به استثنا د هغه تعاملاتو چې هغه تعاملات هستوي تعاملات دي چې په داخل د هستې کې مثلا موږ غواړو چې یو هسته بمباردمان کړو، مثلا د یورانیم هسته د هغه موږ غواړو په ذرې د نیوترون سره بمباردمان کړو، نو په دې حالت کې چې دی به یو تعامل منځته راځي، یو کیمیاوي تعامل. او راځو د مدار ته. په مدار کې چې دی الکترون موجود دی چې دغه الکترون هم ډیره یو کوچنۍ ذره ده چې دا د پروتون په اندازه تقریبا داسې 840 حصې د
پروتون نه تشکیل شوی. که چیرته یو پروتون موږ واخلو په 1840 حصو باندې تقسیم کو نو هغه یوه حصه چې ده د الکترون کتله چې ده د الکترون کتله تشکیلوي. یو حصه د پروتون چې دی د الکترون کتله څه کوي تشکیلوي، یعنی الکترون ډیر یو وړوکی او کوچنی ذره ده. او چارج څه دی؟ چارج منفي دی. الکترون چارج څه دی؟ منفي دی. او راځو آخر د درس دی، موږ او تاسې یو لنډه کتنه د خپل په درس باندې کوو. موږ او تاسې د تاریخچه دغه ووې د اتم ووې چې تاریخچه د اتم کې چې دی مختلفو علماو د خپل نظرونه وړاندې کړي وو چې تاسې هر یو د ده د جملې نه زده کړل او ولوستل. وروسته د دې نه چې دی موږ اتم په اجزا مې ووې یا د اتم تقسیمات هم وکړ چې اتم د څو برخو نه تشکیل شوی دی. اتم چې و د 2 برخو نه تشکیل شوی و چې یو هسته و او بل مدار و چې په داخل د هسته کې چې دی ذرې موجود دي چې هغه ذرې په نام د پروتون او په نام د نیوترون سره یادېږي چې موږ او تاسو په مفصل ډول ووایو چې پروتون څه شی دی، په کوم ځای کې موقعیت لري، څه رقم سمبول دی او چارج څه رقم ته دی، کتله څومره کې ده، او هماسې نیوترون په باره کې معلومات وکړه او الکترون په باره کې معلومات وړاندې کړ. نو تاسو به په د خیره چې راتلونکي هفتې کې چې بل ساعت موږ او تاسو د کیمیا لرو په هغه کې به تاسو د اتم اجزاوې تقسیمات به د خپل په کتابچو کې لیکئ چې اتم د څو برخو نه ویشل شوی و او علاوه د ده نه د رادرفورد او د تامسون د دواړو نظریې به ورسره مقایسه کوئ چې رادرفورد څه ویلي دي او تامسون څه ویلي دي. د دوی نظریات به سره راټولوئ، د دوی په مابین کې به فرق موږ ته را پیدا کوئ چې فرق د دوی څه دی. السلام علیکم ورحمة الله.